السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې په دریمه ورځ افغان لوبغاړو ریکارډونه جوړ کړل. سید احمد شیرزاد لومړی لوبغاړی سو چې په خپله لومړۍ ټیسټ لوبه کې په 2 پرله‌پسې باله باندې 2 ویکټې واخلي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دریمه ورځ هم پای ته ورسېدل. افغان لوبډلې په لومړۍ انینګز کې 545 منډې وکړې، بیټینګ یې زمبابوې ته ورکړ. زمبابوې په خپل لومړۍ انینګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 280 منډې وکړلې، چې تر ټولو زیاتې منډې سکندر رضا 85 منډې وکړلې. افغان لوبډلې یو ځل بیا د دویم انینګز لپاره بیټینګ زمبابوې ته ورکړ. زمبابوې په خپل دویم انینګز کې په 14 اورونو کې 24 منډې لري، کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. زمبابوې به په دویم انینګز کې لومړی د افغانستان 258 منډې پوره کړې، بیا به افغانستان ته ټارګټ ورکړي. د افغانستان لپاره په لومړۍ انینګز کې راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول، حمزه هوتک 3 لوبغاړي وسوځول، سید احمد شیرزاد 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبغاړي افسر زازي په لوبه کې د زمبابوې کرکټ له اوپنر لوبغاړي سره په انګلیسي کې خبرې کولې. په خبرو کې ورته وایي هیا اوس هم درته ګران یم. د زمبابوې لوبغاړي وایي هو. افسر زازي بیا ورته رښتیا وایي زه درته ګران یم که ابراهیم. د زمبابوې لوبغاړي په خندا سو. نه پوهېږم چې ولې د ابراهیم نوم ورته واخیست، خو ابراهیم زدران د زمبابوې خلاف ښې لوبې وکړې. د افسر زازي دې محاورې خوند راکړ. په کرکټ کې محموله ویکټ ساتونکی د مخالف ټیم له لوبغاړو سره خبرې کوي. ځینې ویکټ ساتونکي خو ډېر تیز وي، هڅه کوي چې په خپلو خبرو کې د مخالف ټیم لوبغاړي راوپاروي چې خراب شاټ ووهي او آوټ سي. دا خبرې ډېرې تیز وي، بیا یې په کرکټ کې د سلې جنګ بولي. البته د هر لوبغاړي تیزه خبره سلې جنګ ده. افغانستان دریمه ورځ ښه تمامه کړه. زمبابوې په ښه وضعیت کې نه ده. سبا څلورمه ورځ ده، انشاءالله چې افغان بالران به د زمبابوې لوبغاړي راټولوي. دا د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې د دریمې ورځې حال کې مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.